پکتیا کې دیني عالمان د ملکي وګړو په نښه کول وحشیانه عمل بولي. په دې وروستیو کې د مرکز کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د بمي چاودنو او شپنیو عملیاتو پر مهال ګڼ شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. دغو بریدونو او پکې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې په اوښتو د پکتیا دیني عالمان اندېښمن کړي او وایي دا ډول بریدونه وحشیانه او غیر اسلامي عمل دی. د دې ولایت دیني عالمان زیاتوي په مرکز کابل او یو شمېر ولایتونو کې د لویو چاودنو او بریدونو شاهدان دي چې تر ډیره پکې بېګناه وګړي وژل کیږي. د دغو علماو له ډلې مولوي سید زکي وایي په هیواد کې امنیتي وضعیت تر بل هر وخت په ډیر حساس او نازک حالات کې دی، نو د خپلمنځي اختلافاتو پر ځای باید د وضعیت د ښه والي لپاره په ګډه کار وشي. از نظر اسلام و قرآن حرام است، خصوصا در سالن عروسی، در تکیه خانه ها، در مساجد، در جاهای تجمعات مردم، جاهایی که مردم عنعنات مذهبی و عنعنوی خودش را تشکیل میده، در اینجا وقتی میه کسی اونا را انفجار میده و مردمای ده ها و صدها مردم غریب بیچاره یتیم میشه، به بضاعت میشه و مردم را دچار گرفتارهای فقر میکنه. نوموړی زیاتوي افغانان باید نور خپل دښمن وپېژني او د دوی د فعالیتونو پر وړاندې باید په ګډه راپورته شي تر څو خپلو شومو اهدافو ته تر رسیدو وړاندې مخنیوی وشي. حکومت در قبال سخت مسئولیت داره. مسئولیت متوجه حکومت است که باید امنیت جامعه، امنیت مملکت، امنیت مردم خود را بگیره. حکومت هم برای امین است. کسی که به عنوان حاکم، به عنوان سرپرست، به عنوان حکومت خود زمامدار مردم قلمداد میکنه، یکی از وظایف مهم حکومت امنیت مردم است، رفاه مردم است. پکتیا اوسیدونکي وایي د دولت مخالفې وسلوالې ډلې د اسلام په نوم د بهرنیو د خوښۍ لپاره د اسلام ضد کړنې ترسره کوي او د خپلو بریدونو له لارې مظلوم افغانان وژني. دوی له امنیتي او استخباراتي ارګانونو غوښتنه کوي چې د هر ډول امنیتي پیښو په مخنیوي کې ناغېړي ونه کړي. قرآن عظیم شان په جومات کې څه دی چې دننه انتحاري کېږي د هغه بې حرمتي دی. محراب چې عملته دی د هغه بې حرمتي دی. سلګونه علما ځوانان د ټول چې جومات کې یا په هوټل کې یا ښځینه هغلته کونډه ماشومان یتیمان کېږي، دا ټول د اسلام او د قرآن له نظره حرام دی. د وروستیو وختو کې په کابل کې چې چاودنې وسوې، د افغانستان په نورو ولایتونو کې په ښارونو کې چاودنې وسوې، زیاتره ماشومان، ملکي خلک او حتی ښوونځي زده کوونکي په نښه سول. موږ د دولت څخه، د مخالفینو څخه، هم د بهرنیو ځواکونو څخه هیله کوو چې ملکیانو په ساتنه کې پام وکړي او ملکیان په نښه نه کړي. په هیواد کې وروستۍ خونړۍ پیښه څو ورځې وړاندې په مرکز کابل کې د واده په مراسمو کې وشوه چې له امله یې 83 کسان ووژل شول او 180 نور ټپیان شول. مسؤلیت یې داعش ډلې پر غاړه واخیست چې په پراخه کچه د خلکو غبرګونونه راوپارول.